هند افغانستان ته خبرداری ورکړه چې د پاکستان او چین پروژه کې له ګډون لاس واخلي. بلخو مقامه شورا طالبانو ته څه ګواښ کړی نو جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د چین او پاکستان ګډه پروژه سیپیک چې ټوله ګټه پاکستان ته رسیږي، خو پاکستان د دې لپاره چې د هند او افغانستان ترمنځ ټکر پیدا کړي نو چین ولمسولو ترڅو طالبان یا د پروژه کې شامل کړي. ښکاري چې په دې پلان کې بریالي شو. تازه خبر دا دی چې په بهرنیو چارو کې د هند د دولت وزیر کرټي وردان سنگ دغه هیواد پارلمان ته په یو لیک کې ویلي چې هند د چین، پاکستان او افغانستان له درې اړخه غونډې خبر دی او هیواد د چین پاکستان یعنی سیپیک پروژه یا د چین پاکستان اقتصادي کوریډور مخالف دی. دغه لیک ویل شوی پاکستان دغه دهلیز د کشمیر په جنجالي سیمو تیروي او بل هر هیواد چې غواړي له دې پروژې سره یو ځای شي هند ته د منلو نه ده. نور هیوادونه باید له دې فعالیتونو ډډه وکړي. پاکستان هڅه کوي طالبان هم په سیپیک پروژه کې شامل کړي او طالبانو هم په رسمي غونډو کې له دې پروژې سره یو ځای کېدل منلي دي. بلخو د افغانستان د مقاومت په نوم د طالبانو مخالف جبهې د ښځو شورا د جرمني حکومت لخوا په برلین کې د افغانستان په سفارت کې د طالبانو د دوه استازو د منلو وروستۍ پریکړه غندلې او هغه د دیموکراسي او بشري حقوقو له اصولو سرغړونه بللې ده. په دې اعلامیه کې چې پنځشنبه یعنې د زمري دوهمه خبره شوې راغلي چې طالبانو په سیستماتیک ډول په افغانستان کې د بشري حقوقو او په ځانګړې توګه د ښځو له حقوقو سرغړونه کړې ده. نوموړې شورا وایي چې له زده کړو، کار او سیاسي ګډون نه د ښځو محرومول د طالبانو اصلي څیره ښیي. د مقاومت په نوم جبهې د ښځو شورا ټینګار کړی چې طالبانو مدني اعتراضونو او د خلکو مشروع غوښتنو ته په تاوتریخوالي سره ځواب ورکړی دی. د دغه جبهې په وینا طالبان د افغان ملت مشروع استازي نشي کېدای. نوموړې شورا د جرمني پر حکومت غږ کړی چې د طالبانو سره له هر ډول رسمي همکاري ډاډه وکړي او د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو چې تر سخت فشار او پراخو محدودیتونو لاندې د ملاتړ وکړي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.